बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा इज़्ज़तमंदो औरनो دا څوارلسمه وظیفه ده چې مونږه په دې چینل باندې تاسو دپاره درکو. الحمدلله زمونږ رونه بیگان وظایف دا ډیر زیات خوښوي او ډیر په محبت سره وظایف کوي. نو مونږه نن تاسو ته یوه وظیفه درکو د حسبنا الله ونعم الوکیل. په دې وظیفه باندې ځان پوه کړئ او په صحیح طریقې سره شروع کړئ. ان شاء الله الله جل شانه به ستاسو ټول مشکلات ختم کړي. الله جل شانه به ستاسو ټول جایز حاجتونه دا به پوره کړي. عزتمندو ورونو په دې وظیفه باندې ځان پوه کړئ او زموږ دا ویډیو د الله د رضا لپاره لایک کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. بیا اکثر تاسو دا خبره کوئ وی زموږ وظایف دا کار نه کوي. زمونږ وظایف دا ځکه کار نه کوي چې مونږ د موږ خیال نه ساتو. ګورئ وظایف سره سره به مونږ 15 وخته موږ کو چې مونږ د موږ پابندي کوله زمونږ وظایف دا به کار کوي. عزتمند ورونو او د ګناهونو نه به ځان ساتو او د غیبت نه به ځان ساتو او د موبایل نه به هم ځان ساتو. د موبایل د فلمونو او ډرامو نه به توبه وباسو. نو چې مونږ دا نه ګورو زمونږ وظایف دا به کار کوي. راځو وظیفې طرف ته په نبی علیه الصلاة والسلام باندې درود شریف محبت سره وایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزتمند ورونو دا بیان تر اخره پورې واورئ چې په وظیفه باندې پوه شئ. دا وظیفه د حسبنا الله ونعم الوکیل دا به مونږ څه ټایم کوو. نو اکثر زه دا خبره کوم چې خپل ټایمونه د سهار د لمونځ نه پس یا د ماسخوتن د لمونځ نه پس کوئ. بمبه به تاسو یوه پیره نموز درود شریف ووایئ چې د لمونځ درود شریف تاسو وویل حسبنا الله ونعم الوکیل حسبنا الله ونعم الوکیل دا به تاسو 313 مرتبه دا به ووایئ. 314 پیرې به تاسو دا ووایئ. په اخره کې بیا به تاسو د لمونځ درود شریف یوه پیره ووایئ. دې سره به ستاسو وظیفه پوره شي او دا وظیفه دا به تر هغه وخته پورې کوئ چې تر څو پورې ستاسو مشکلات دا ختم شوي نه دي او ستاسو جایز حاجتونه دا پوره شوي نه دي. عزتمند ورونو یوه قیمتي خبره په نبی علیه الصلاة والسلام باندې چې تاسو څومره زیات درود شریف ویلی شئ په نبی علیه الصلاة والسلام باندې درود شریف ډیر ډیر وایئ. دا لنډ درود شریف وایئ صلی الله علیه و آله وسلم صلی الله علیه و آله وسلم دا 1000 مرتبه وایئ. عزتمند ورونو د دنیا مالداري هر انسان غواړي. نو الله جل شانه دې مونږ په دنیا کې هم مالدار کړي او په آخرت کې هم الله جل شانه دې مونږه مالدار کړي. ان شاء الله نور وظایف هم مونږ په دې چینل کې تاسو له درکو.